په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن درته ډیره د پند نه ډکه قصه لرم، خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یوه غوښتنه کوم چې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. پاچا وصیت کړی و چې مړ شم زما په ځای هغه څوک پاچا کړئ چې زما په قبر کې اوله شپه تیره کړي. پاچا مړ شو، خلک یې په قبر راټول شو چې د پاچا وصیت مطابق به څوک په قبر کې شپه تیره کړي. درباریان وزیران ټول غلي پاتې شول. د غره له څوکې یو شپون را روان و. چا ورته کړل چې راشه یوه شپه دلته قبر کې تیره کړه، سبا به له غریبۍ خلاص او د ټول مملکت پاچا بشي. شپون چورت وهلی چې تیاره معامله ده، بیا دا رقم چانس په ګوته نه درځي، پاچا بشم او له نیستۍ به خلاص شم. شپون شپه په قبر کې تیره کړه. سبا خلک راغله چې شپون له قبر راوچت او مبارکي ورکړي چې ته زموږ پاچا شوې. شپون چې خلک لیدل نو منډه یې کړه. شپون قرآن قسم کوي چې زه تیر یم، له ما یې بیګا په قبر کې د یوې غوا په هکله دومره پوښتنې وکړي، که پاچا شوم نو د ټول مملکت د خلکو به څومره پوښتنې وي. زه نه پاچا کیږم، توبه مې ده هیڅکله به پاچا نشم.